او خود پسندی دا دومره خراب شه چې د آدم علیه السلام زامن پیدا شو حابیل او قابیل او داغي قانون داو چې یو خور او یو رور به جوړه پیدا کړي. بعض به تاسو اوریدلی چې یو خور او یو رور به سحر پیدا کېده او یو خور او یو رور به مازیګر پیدا کېده. بہرحال دا روایت چې کوم دی کچرتوی هم دا اسرائیلیات غوندي دي په خپل میعاد به پیدا کېده. کوم میعاد چې د بچی د پیدا کېدو ده پاغه میعاد به پیدا کېده. نو کوم خور سره به چې کوم رور شوی نو دوی به بدل کولو. مثلا ما سره یو خور پیدا ده تا سره یو خور پیدا ده نو زه خپل ما سره پیدا شوی خور تعالی درکم او ته مال راکې. دا قانون د آدم علی السلام د دې بنکاح کې دا او بیا په دې لاین باندې به دا خلق پیدا کړي. حابیل او قابیل چې قابیل خور چې ود سره چې کومه پیدا واله ګرنګیزا او حابیل سره چې پیدا واله ګتور دوی چې زه سپینا پتور نه بدلو تخپل خور په نکاواله او زه بخپل خور په نکاله. هغه حابیل ورته وی چې د خدای بنده قانون دا نه دی شریعت دا نه دی ویلار سچی خوزن کوم دا کار دا اندازو کی تاسو ډایرک د پیغمبر اولاد دی او خود پسندی او خودبینی ونیو اوس ګوره چې نتیجه یې څه جوړي. تاسو چره خسړی کې دی نشي نه بزرگان کې دی شي چې ترسو پورم خودبینی نہیں پریخی خود پسندی نہیں پریخی ځان تم زوال نہیں پریخی ترغه پورې خسړی کې دی. خسړه امه څوک جوړیږي نیک او بزرگ هغه څوک جوړیږي چې د چا په زړه کې زړه نه د چا په ځان کې روح نه د چا په ځان کې رائے نه همیشه د بل تابع. تاسو به خای داسې زمون په کمل کې چوسیږو چې هغه خپل رائے پریخي وي او د بل اتباع وکړي خپل نفس مړ کړوي او د کنزلو جواب دعا ورته وکړي. داسې به مونږ خسړی خو هغه سړی جوړیږي چې د کنزلو بدل کې دعا ورته وکړي د کانو د وشتو بدل کې دعا ورته وکړي. نه جی مونږ به خسړی کی یا دې زمانہ کې څوک شته جابو خسړی خپل رضا به پرې دی د بل رضا به کوي خپل رائے به پرې دی د بل رائے باندې بزي. تاسو ګورئ زلیخا ولی نوع خزا شواو د پیغمبر په عقد نکاح کې رااله ولی امتحان کې ګیره زړه یوسف سره مور ورته وی چې بچیا دا سکه خلق را باندې لعنت وی هغه ورته وی زلیخی وی مور مکرما تدا خبر نوري زلیخی وی مور مکرما تدا خبر نوری واک زمان دے پلاس واک می دبل دے زڑے وڑے دے لما تشمی گوگل دے ما کی زڑنشتنو زستا خبرت سو منو چی یوسف نا توبہ و باس اد تسلیم شانشتا ما کی زما زڑ یوسف علیہ السلام نتیجت سو عظیم انقلابات و نباد زلیخا د یوسف علیہ السلام په عقد نکاح کې راغله شپوا نیمه شپه کې زلیخا پاسه ده د شپې مونستا یوسف علیہ السلام ورته لا وخت ډیر ده وینه ده وخت ډیر چې هغه رستو لمنه تلاس ورواچولو نو د زلیخې لمن وشلې زلیخې خیر ده که زما لمن وشلې ده
دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډې والې او ما رستو نه ته لمنې نه نیولې وې لمن دې شنې او یو خبره واوره یوسفه زوس ستا یوسف تابعداري نه کوم ستا یوسف زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته مال را کړې زه خو لیونی یم نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چا ته زما غېږې ته راوستې سو پورې چې ستا د راوړې تعلق و تا خو زما خبره نه منله سو پورې چې هغه ته مې ځان وسپاره هغه ته زما غېږې ته راوستې نو زیاته تابعداري به دې نه پس د خدای کوم زما عزیزانو خپل رائے به په بل خرڅه کې خپل خیالات به په بل خرڅ کې اله به خسړی کې چې دا دې نه کړه خسړیتوب ګران کار دی ا قسم تاسو ته یو ځل کړی و چې یو پیر ته یو سړی راغی وې صاحب زه خسړی کېږم هغه ورته بچیا خسړیتوب ډېر ګران کار وې کوشش وکوم وې خسړیتوب ډېر ګران کار دی خسړی کېږي وې بس کوشش وکوم زاد لنګر کې کار کوا لنګر کې کار مار کولو یو شپږ میاشتې چې تیرې شوې نو پیر صاحب یو چواری ته وې چې دا سيزه د الګ چې لګیا دی کنه د باندې دا ګنګي ورو غورځوا داس چواری چې به ګنګي ورو غورځول هغه الګ رامنډه کې چواره د دې مړای ونی دې مړای نه ونی ورسته زه دې ګندا کړم ټوله پیر صاحب ورته پټ ولاړو راوته ورته له ها الګ تا خو چې زه خسړې کېږم خسړې ته دې ته وي چې خلک د مړای نه پیرانم دغه سي پیر دې ته وي ښا او سنی دا ګړ کپان دا پیران دي دا د جیب غلا خیال مراکه دا پیران دي پیر خو د غورغشتو مولانا صاحب د افریقې سیټان راغلی او زور سره تلو 50,000 روپے ورته وېستي وې صاحب دامه تعالی وروړي دي ورته بچیا تاو زما روټای او خړه زما ملمه نو زه د جیب ګڼ کپ نیم چې ملمنو شکوم او ملمنو نه پیسې اړ ډېر څه وکړه و په خدای باور وکا چې وای نه لم چې دا خو 50,000 دي چې 50 لک ویم پیران خو دغه تا به ګنتی پیوالی بلچې بدیوالی کور بدیوران شوی او خدای بدرنه په قهر باخته هغه بال بچ بده نهر یو پیر صاحب لبه یو سه او چې یو څنګه داسې واسکټ کې چې دعا ورته کوي چې دعا ځان ته او کپ ګرنیټو لګي چې پردي جیبونو باندې ډاکې نه اچي دعا ځان ته وکا ستا دعا په ما لګي نو زما عزیزانو پیران داسي چې هغه د مرید د پاره د غزا په ټریننګ سکولو تا چې وی چې زه خسړې کېږم خسړې دې ته وی چې خلک د مړای نه نیسي وی خجی غلطي وشوه بیا لګیا بیا شپږه میاشتې تیرې شو بیا پیر زیبا چواری ته وی چې نن په بیا دا ټوکرای واچو چې بیا په ټوکرای واچولا نو په دې اته میاشتو کې د دومره اصلاح شوه وا چې ورپا نه سید ورپسې خو د ناس ته نه چواری ته وی روندې پیر ورته بیا پټ ولاړ وروته تا چې وی چې زه خسړې کېږم خسړې دي ته بس بیا غلې بیا پکې یو کال تیر لګیا دے کار کوي نفس داسې بمړ کی او رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد نکریزو کے رنگ الا پیدا کیږي چې پکانو باندې گسیاوش تاکہ برنگ الا پیدا کیږي د خسړې تو پارام کې نه خسړې تو ګران کار دی دا ګمنځي ممنځي ګرځولو مسواک چې دی ټومبل دا خو آسان کار دی هر څوک به وکي خیال امراغه جی مولا توبه آسان کار دی خو یو بدري کتاب وای مولانا صاحب بشیر مولوی صاحب
मौलवी से पता बने लगी कि मौलवी से पसुमर ओबो के दे ख्याल रागे जी वो मौलवी से जुमात इमाम शो मौलवी से शो नोर पता नहीं लगी दा आसान कर ग्रान कारदार है द नफ्स द्रे किस्मत नफ्स अम्मारा नफ्स लवामा नफ्स मुतमइन्ना दा द्रे किस्म नफ्स ख्याल रागे जी लो जिहाद च दे गदा नफ्स वजिल लो जिहाद नफ्स मर्शो कमाल तौर से नफ्स जो अंदे दे वो गुमंजो न की बलकार का हुई जुमात नौजई उस सोचे मुंग जुमात नौजू केड़ाए पटाऊ कर चा नवे केड़ाए रउड़ी दजमुंग दी जुमात के यो जुमात बजू मेरे पास केड़ाए रुकी ख्याल मरा गई जी केड़ाए रुआनो हो सड़े हरियान दरियान पातिश दल तचाना रुके वे माख पले चपले वर के मालल का दायो सा जमा गया ओड़े ख्याल मरा गई जी अजीजान और दाऊद की बारूजई यो हमंग गोंदे ख्वार गरीब खलक केड़ाए समय दादुमरा कमाल न दे चिल्लक खई गौर गौड़ी आई वो ची जुमात न बारूजे नो केड़ाए प्रदाय समय यादा से रुमाल साथ पचाची दुड़ी दासी वाला वो की दासी कलो के बद से वो कही खान ची जुमात न रोजी दा खान 15 देर जरा गजला कही चिमड़कीगी यो सलवेख गजा कबर लजान सरउली अब जुमात न चूजी प्रदाय केड़ाए बसन और ब्या मुंग गोंदी चापलूसी गर्ची वर पसीवी मुंग गोंदी शर्मिदली ची वर पसी ना ब्या केड़ाए समी की दचा नो नफ्स मरनश चे नफ्स मरनश नो तबाए ता तबदजन कदन पे वक्त ईमान न नसीब की ईमान बाला नसीब की चे नफ्स मर दादा कुरान खबर मुंग सोई मुंग वायु चे नफ्स मारा कम तरज फिरऔन नफ्स मारा कम तरज फिरऔन नेस्त लेकिन ओ राउन माराउन नेस्त वे जमान नफ्स वल्लाह कद फिरऔन न कब ख्वाग सर लखकरी और मां सर लखकरी निश्ता कि निजा कंप्लीट फिरऔन और सर गोई मुजस्समा दादा फिरऔनियत मुजस्समा खबर शान वर सर निश्ता खबर के पास अपनी गुजार कर वज नहीं दे 10 दरबांदी कई कुआ डलकनी कोर दे और नहीं बच्ची दे तबाह कई खबर के पास अब या जुमातुल्लाह राजी मुंजुनम के नफ्स मर दा मादा जान के पैदा की खैर दे खैर दर बद दर सर चाहू का वह खैर माचोवी खैर दे टके याद होएगी काका खबर का ना उस पर सब होएगी उम्र तेर खैर दे दा टके याद बड़ा बच्चाओ खैर तकलीफ बदरता नहीं रब दे खपा नहीं उधर का तुझे दे सड़ी मासरा डेर बदो का वह खैर बस बेगम बगर से खैर खैरियत में और का अरा खबरा मासूस कौन दे शोरों का वही दावली दादवली दसे हुई दादवली दसे हुई वही नुमास करी वही बस नारे रंज बदी और द खुदा पे अजीम कहर बाख्ते उदा से कुड़ कुड़ के कबर लबरवा और चदी हुई खैर दे खुदा तखप हुई खबर खलास नफ्स पदी बमड़की मुंग मुलियान द मुंग नफ्स ओहो मुंग नफ्स लब्यासो करस जमुंग नफ्स बत्संग मड़की आब मड़की की ची मुंगम दजान नबल सड़े उचत गणु खपल जान और जड़ब बल लवर मौलाना रूम न सवा काल मख के तिरशा न सवा काल दे जुमात के नास को दर्द से खोल खुदा में दे पदे न गुनाहगार
خو زمونږ نفس هم داسې دی چې تاسو دا عوام یې یا امیان مونږ چې خپلو کې کینو وایي دا خره دي لا پکې عربي کې یو بل ته وایي چې اولئک کالانعام بل په آواز کې بل هم اضل چارپای دی وایي ګمرام دي مونږ هم خدای راستی که تاسو ته په ښه نظر ګورو تاسو هم ملیانو ته سپک ګورئ خو دونوں طرف سے آگ برابر لگی دونوں طرف سے چې دا څنګه راته ګورئ کنه خدای راستی چې داسې درته ګورو مجال دی چې زه تا ته د قدر او د عزت په نظر وګورم او ته ما ته سپک وګورې سوال نه پیدا کړي خو هغه دغه خبر وای دل کې ببل جل اٹھائی जिगर के आग से इस घर को आग लग गई घर के चिराग से मुंग कोर तोर द कोर द डिवे न लगे दले ताओ ज खुदा सियो چې مونږ با کافر تم سپک نه کته بلکې دا غي متعلق به زمونږ پړه کې دا درد وې چې خدای دې د دوزخ لولې لاړ شي دا څه چلو کو چې دې د دوزخ نه بچ اوس مونږ ته ما دوزخی کولو کوشش کې زستا د دوزخی کولو کوشش کوم ته زخ پدو کې اخته مولانا روم لوی عالمو لوی مدرسو طالبانو ته درس کول طالبانو ته درس کول چې دا علمي دا امیان را ټول کا د اردو ترجمه ورته وایا کنه دا مولاتوب نه دی لکه دا نن سبا چې زمونږ د ملک عام ری لوډ سپیکر دي چې وګونه بدی وخل څه لګیای دلته یو ترجمه کوله ما سپتن ز پلاره تیرېدم الحمدلله رب العالمین سنا صفات خدای لره ده پر رب د عالم سره عام لوی قاضی دی د علاقه پر رب د عالم سره اوس خدای راستی که تاسو به پوهم شئ چې د اصلي معنا څه دی مولا څه ویل پوهیږئ اوس چې د عربي څه معنا درته وکړم تاسو په څه پوهیږئ تاسو کې داسي جذبه پکار وا چې د مولا غلطه تاسو نیوي ایمان دا پکار تاسو کې چې کوم بزرگان دي دا سو کنو میاسه نن سلور سوا کاله مخکې ته علماء راغون کوي زه درته مونږ کوم زما دي مونږ ته وګورئ که څه غلطي پکې چې وي بس مونږ او منځو دې ټول علماء ورته ګوري مونږ قاعده قیام سجده وغیرہ څوش سلام وګرځیدا څنګه مونږ به صاحب بالکل یو ما خلاصه ویلا خلاصه یو کتاب دی اول دا چړي چې علم شروع کوي خلاصه وي ارغه صاحب یو غلطي وستا په دې منځ کې وڅ بچیا ماشومي سینې سره ولګول وې زما دي کتاب کې نننه سبق داو چې سره چې ودرېږي نو د خپل منځ کې فاصله به سلور ګوتی وي والقدمين ربعه اصبع في القيام غالبا دا الفاظ وې زمانه نه سبق دی چې و ودرېږي سره نو د خپل منځ کې سلور ګوتی فاصله به پریدي ستاد خپل منځ کې فاصله زیاته و نو دا یو غلطي وکړي دا ماشوم نن ته پوهېږې نو ته به زما غلطي څه ونیسي زما غلطي خو به ته اله نیسي چې ته پوهېږې اوس زه دا جمعې مونځ دی 15 کاله وشو دې جومات کې او زما یقین نه دی که دلته زما مسلمان نو خلیفہ نیول دا چې زه به رستو شم یو سړی به ما پسې چې ولاړ یا به د مټ نه ونیسم مصلې ته به راولم کم ځای نه چې مونځ ما پرېښه ده هغه ځای نه به هغه شروع کي او زه به هلته بار لاړ شم او دس به وکړم که ما دا چلو کوم په تاسو کې په صف کې در روان شم تاسو به مونځ کې پاتې شئ یا به څه چلو شو څه چلو شو هلکه مولانا صاحب څه چلو شو څه چلو شو ځکه چې ته خبر نه یې پته درته نشته چې مانځه کې خلیفه نیول څه ته وایي خیال براغی یا چارا پسی کم ولارو دا مخ کے صف کے وګورئ کنه دی کې مې کيوم را مخ کې کو ما خیال چغي بووي چاله جوړ دا مولالی ونه شو چر رستو شو کڅ بلاو ځکه چې وړاندې صف کې با
او متصل امام پسې به هغه خلق ولاړي چې امام کې سکړچ پیدا شو فوراً هغه په مصلی ودري. اوس خو پته نه لګي وای په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او په خبر درې واړه یو 300 کال مخکې خبره. زما عزیزانو مولانا روم عالمو او ډېر لوی عالم درس کولو طالبان ورته ناستي قیلا قلنا سوال او جوابي یو ځای باندې اعتراض وکي څوک دا دا جواب دی دا اعتراض دا جواب دی دا اعتراض دا. شمس تبریز رحمت الله علیه راغی د مولانا روم شاته غلې غونډې کېناست. طالبانو هغه چې څوک ملنګ دی او طالبانو په ملنګ چرته نظر سوځي یا زمون نظر په چرته سوځي. یو ملنګ راشي جمعات ته کنه شلې دلې جامع یا خوار خستانو تاسو زمون نظر په سوځي یا دا مولوی دی چې هغه ملنګ راغله دی او غریب دی سو کوله چای راوړی یا ورته روټه وړي خو بس ار یو بزرگ جمیل منځ کو او سدرۃ المنتهى نو ورته خبر راغی او بس جمعات نه وته ورستو بیا که جمعات ورانیږي او کار څه دا د مقتدیانو حال دی. د مولا حال دی چې کوټګه ته ورشي مولا صاحب وګیا ما معاف کا ما وګیا ما زکه اچنه ورپسې کوتا کراوه دیکھو ګورئ خسړی بشي تاسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بسوال چې وشه چې خپل باور سره سنو نو چانه به قرض واغسته وغله به و قرض به واغسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سائل چې سوال وکي رد کا بنا اگر که یو قجوره یا چرته سوي نه کوه د ګډ سنه سبا ولا ورکه سائل درده زه سنډا عمره غټه تاسو وایو موږ سنډا عمره غټ خلات سکه چې په اسور در تراشی په اسور او وی چې د خدای په نامه ستاد هغه بدن سره څه کار دی چې د چانو می واغسته د هغه خیال بساتي. تاسو که په خدای مین وې او شیطان راشیم د خدای نامه در تستا په مخ کې والی د شیطان به مخلصته کنه دا تاسو خدای پیژندل نه نو مین به پسی اخو مجنونو چې پای سگ بوسی د مجنون خلق گفتا آچی بود گفتگاه گاهی در کوه لیلا رفته بود. مجنون سپیرانی ولد د سپیخ پی لگیا دے سپئی دا څه کہلک گفتگاه گاهی در کوه لیلا رفته بود. دا د سپیخ پی زکه سپاوما چې کلا کلا بداس پید لیلا په کوسو کې ګرځیدلو نو داغه د کوسه خاورې د خپرو پورې لګیدلې دي نو زکه د سپیخ پی سپاوما او کله وفادارانو د دیانت په میدان کې راشي سپه مونږ نه په کروڑ درجه خده ولې د اصحاب کهف سپه به وای جنت تزي زکه چې د مالک وفادارو د مالک غدار نو. قرآن کې د اصحاب کهف د سپه قرآن کې خدای ذکر کړي وکلبهم باسط څنګه ده ذراع د سپی چې د مالک در نه پرې خو نو د سپین قرآن ذکر کړي ده. زما عزیزانو مون د مالک در پرې خې ده او د مالک د دشمن په در کې مونږ شپه ورځ ولاړ. یو بزرګ روټای به ولا تیار راتله یو درې ورځې په روټای بند شو چې بند شو د لاړو دی یو يهودي په دروازه کې سوال وکړو چې وګایم هغه ولا سلور روټای ورک چې روان شو دا يهودي سپه هغه ورپسې شو غپا د یو روټای ورواچولا بیا غپل بل ورواچولا چې خورا بیا غپل بل سلور روټای ورواچول بیا هم سپي غپل ورته ظالمه خو مالک دی
سلو روټاره کړی و سلو ورنه دروا چولې نو وسولې غاپه اسپی ورته ویل ظالم زنم ظالم ته چې مالک روټای در کوله نو عبادت ته کوله په خلوت کې ناشته او چې یو درې ورځې د امتحان د پاره در باندې روټای بند شو نوراله د خدای د دشمن کوڅه کې د سوال يهودي خو د خدای دشمن دی نو روټای د پاره رااله د خدای د دشمن کوڅه کې د سوال زما ځانو مونږ دغه سيزونه د دنیا د پاره مونږ د مالک در نه پکار دا ټول سيزونه به اله کیږي چې ته نفس مړ او د حق بینه جذبه ځان کې پیدا کړي حق ته حق وای او باطل ته باطل وای او همیشه د پاره په حق ویلو کې مشکلات هم ډېر راځي سړی تکلیفات هم راځي خو امتحان پیغمبرانو باندې با د حق ویلو نه بعد رنگ رنگ تکلیفات رااله دا به امتحانو خدای به پکې کامیاب کړي مولانا روم شاته شمس تبریز کې ناست او د لګیا د قیلا قلنا چې درس روزګار شو داسې ملنګ ته وکړه وې سدي لکه زمونږ د تپوس تم خیال کوي ګورای خدای بے نیاز دی زما د په خدای قسمی کب ټول عمر دې په دا تندې داسې کړی کنه چې بیړه دی ولا تبا کړی په سجدو لګولو او چې یو انسان نه داسې سړي او سبا د خدای په بو یو سی جهنم ته به روان چې ته یې څه شي چې تاغه ته داسې پتروش تندي د دې دلیل درته وای قران کې راغلی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ صحابي دی په دواړو ستر ګړوند دی مجلس تراغه پیغمبر نے سم مسئلے تپوس کړ پیغمبر چا سره لګیا دی دعوت د اسلام ور کوي او د وروند لیدینا نو رسول الله ورته تندې ترش کو چې لک صبر وکړه الله تعالی عبد الله ابن ام مکتوم تندې ترشول خوخ نشو دا آیات راغی چې عبس وتولى ان جاءه الاعمى سړی دی ورټلو مخ ته واړولو چې روم درته څه وخت کې راغی پیغمبر له خدا خبره کافی وکړه او د دې ټکی څومره زورو نو دا رسول الله ته پته و تاو ز په کومه ډله کې وو تاو ز په سپوي خدای ورته وایي چې دته د تندې ترش کو مخ ته واړولو ولی چې غریب راغی نو مخ ته واړو او هغه سره لګیا باس کې نو ما په خبره پوهیږي په دې یو ټکی کتر اجر شوي یو غریب راغی سړي څه هغه ویل زه خدای دې خبر دا به خسړی کیږي دا به بزرگ شي کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول کچھ نہیں ہوتا ہے ظاہر نمازوں میں اصول جب تلک دل میں نہ ہو الفت رسول اللہ کی سو پوری چې د محمد رسول الله الفت پزړه کې نه تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اړه دی بتخانه دا په منځونو بدرته څه ملو لوی شی په انسان کې چې خسړې کېږي اخلاق نو انسانیت نشته اخلاق ارڅشتا اخلاق نو انسانیت نشته نو چې ته انسان نه یاسه دیوال دی ټیټ پاس کیږي کنه ته انسان نه انسان ته چې الله اشرف المخلوقات ویلي دي نو وړ په دې چې ته تاکي اخلاق دي کردار دے درکې کریکٹر دے درکې اخلاق نشته به انسان نه دغه لرګي کې اوس ربړ واچو دا سټی ټو پاسه کوونو بدام دا لرګم والله مونږ نه خده هغه لرګي چې رسول الله ورته ډډه والا بم جنت ته دا مونږ نه بیا مولانا روم ورته وایي چې سړي شمس تبریز رحمت الله علیه ورته وایي چې گفت ایغو
वकील काल चीस्त। मौलाना साहब दाते च लगिया कीला कुलना कीला शोर दे जोड़ कड़े तहसील मौलाना रूम तब नोरा गुस्सा वाला मौलाना फरमूद नादान लबबन बरमकालात खिरदमन दान मखन। मौलाना रू वर्ता यो बदबख्ता पागल अभी वकूफा खुलबन का बरमकालात खिरदमन दान मखन दने कानो खल्को खबर ऊपर तखान दी इदा कीला कुलना दात शेख चुप वे खज। मौलाना इरून दर्स नौजगार शो किताबों टप कर दे शम्स तबरेज दास किताबों रवागस्त तालाव पगाड़ा तालाव तौर चिवरवे ओ पेड़ा दे कर का शदा दे सो बदे गले दा सिनास उस मौलाना हुई चिकदा जुमात ते का पेरा अकदमा जुमात दारुल अमान दे कनर अकदम दाय से जुल्म डेर साथ पास वर्ते मौलाना से खपशवी वे जमुन टोल हस्ती दे वो बोता ओगरदोला वो बोता दासे लास को किताबों ने रविस्त चे दासे टपे वार को दुड़े ते वो अचूली उबो की अवती ती दुड़े दा करामत दे शम्स तबरेज